Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most kind and most merciful, who is the King of kings, who is the Lord of universe. The day before yesterday, I was talking about future perfect tense. I believe you have understood. Today I am going to teach you some most important WH words. نن به مونږ څه ډېر زیات اهم WH words زده کوو. د دې نه مخکې مونږ تقریبا یو لس اته WH words زده کړي دي. نن به مونږ ډېر امپورټنټ ډېر اهم WH words زده کوو. زه امید کوم چې که چېرته تاسو دا ښه زده کوئ نو تاسو افکورس ډېر زیات انګلیش د دې نه خپل امپروف کولی شئ. په یاد ساتئ WH words مونږ همیشه دپاره د کوېسچنز دپاره استعمالوو. کله چې مونږ د چا نه کوېسچنز کوو نو بیا مونږ WH words استعمالوو. نن به مونږ څه WH words زده کوو. د ټولو نه اولنی WH word چې کومه دی هغه دی how many. د how many څه مطلب دی؟ کتنے یا کتنی یا کتنا. صحیح ده. اوس د دې ډیفینیشن څه شی دی؟ تعارف یې څه شی دی؟ دا مونږ یس دا لیکئ. How many is used to. دا استعمالیږي ask چې تپوس وکړو about په باره کې د څه په باره کې د یو countable noun په باره کې. How many is used to ask about a countable noun. countable noun خو تاسو پیژنئ. countable noun هغه نومونو ته وایي چې هغه مونږ حسابولی شو، شمارولی شو. 1 2 3 یو دوه درې سره هغه مونږ شمارولی شو. لکه چیرز شو، یوه کرسۍ، دوه کرسۍ، مارکرز شو، یو مارکر، دوه مارکرې وغیره وغیره. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ countable noun. how many کله چې مونږ د څه countable څیزونو په باره کې تپوس کوو د هغې یو مقدار معلومو، د هغې یو نمبر معلومو چې دا څومره دي، نو دې دپاره مونږ how many استعمالو. فار ایگزامپل په اردو کې زما سره یو سینټنس دی او هغه داسې دی مثلا क्लास में कितने तालिबुल इल्म है. په کلاس کې څومره سټوډنټان دي، طالبُ العلم دي. ټیک ده که نه؟ د دې سینټنس ټرانسلیټ کولو دپاره د ټولو نه اول به تاسو how many لګوئ. ټیک ده؟ زه به how many د ټولو نه اول ولګوم او په دویم نمبر طالب العلم، په دویم نمبر به څه شی ولګوم؟ طالب العلم. طالب العلم ته څه وایي؟ students. how many students او بیا are there. how many students are there او په کوم ځای کې؟ په کلاس کې. نو څه به ولګوم؟ in the class. sign of interrogation به په آخره کې اچوئ. sentence how many students are there in the class. د دې څه مطلب شو؟ په کلاس کې څومره students دي. خو که چېرته ستا نه څوک دا پوښتنه وکړي چې how many students are there in the class نو ته به ورته بیا څه وایې؟ دا مونږ تاسو ښه په ډیټیل سره زده کړي دي. there is او there are مونږ کړي دي. there are let's suppose 50. there are 50 students in the class. 100. there are 100 students in the class. 30 are یو څه in such ده هغه پکې شامل ده. ټیک ده؟ بل اگزامپل داسې دی. فار ایگزامپل که زه ووایم چې په کلاس کې کرسیانې څومره دي یا دغه نه. بل اگزامپل که ووایم چې په دنیا کې څومره ملکونه دي. دنیا میں کتنے ممالک ہے. د دې جملې څه مطلب دی په پښتو کې؟ په دنیا کې څومره ملکونه دي. د ټولو نه اول تاسو ته ما وویل چې څه به اچوو؟ how many.
د how many څه مطلب دی په پښتو کې څومره how many او بیا په دویم نمبر countries how many countries are there how many countries are there in the world how many countries are there in the world په دنیا کې څومره ملکونه دي که زه وایم چې په پاکستان کې څومره صوبې دي د دې لپاره په اردو کې څه استعمالیږي पाकिस्तान में कितने सूबे हैं यानी पाकिस्तान کې څومره صوبې دي د دې لپاره تاسو ته ما وویل د ټول ناول به مونږ how many لګو د کومې مطلب چې دی څومره یا کتنے how many صوبو ته څه وایي provinces how many provinces څه ته وایي صوبو ته are there how many provinces are there in Pakistan how many provinces are there in Pakistan په پاکستان کې څومره صوبې دي provinces دي که زه وایم چې په پاکستان کې 4 صوبې دي there are 4 provinces in Pakistan په دې باندې تاسو پوه شوئ که نور اگزامپلز ورکو مطلب دا یوازې د دې 2-3 اگزامپلز لپاره نه دي پاکستان کې څومره صوبې دي دنیا کې څومره کنټریز دي وغیره وغیره په کلاس کې څومره چیرز دي ستا په موبایل کې څومره ویډیوز دي څومره پکې آډیوز دي په دیر کې څومره جماعتونه دي مدرسې دي په کرکټ ګراوند کې څومره پلیئرز دي بلها سنټنسز تاسو په دې طریقې سره جوړولی شئ ټیک ده بل WH ورلډ دی هم تقریبا د دې په شان دی خو هغه د دې نه لږ شان یې بدل دی هغه how much دی د how much هم مطلب دی کتنا یعنی څومره چې ورته مونږ وایو څومره د دې ډیفینیشن داسې دی دا د دې نه لږ شانې بدل دی how much is used to ask how much مونږ استعمالو چې تپوس وکړو د څه تپوس وکړو about په باره کې د څه شي in uncountable noun countable noun او uncountable noun how many مونږ د یو countable noun دپاره استعمالو او how much مونږ د یو uncountable noun دپاره استعمالو uncountable noun هغه نومونو ته ویل کېږي چې د هغې مونږ شمار نشو کولی هغه مونږ نشو استعمالولی فار اگزامپل که زه ویم چې په چیو کې څومره پی دي شوده دي نو شوده خو نه حسابېږي پی نه حسابېږي که زه ویم چې په اوړو کې څومره مالګه ده په وغیره وغیره په کیک کې څومره مالګه ده یا په ګیلاس کې څومره اوبه دي وغیره وغیره نو دا how much مونږ د uncountable لپاره استعمالو فار ایگزامپل که زه ولیکم چې are there دا مونږ هغه ورځ په ایسې لیکلو کې ویلي که نه چې که مونږ د دنیا نه پسې را روان شوي چې که مونږ وایو چې په دنیا کې دا انټراګیټیو سینټنسز دي ځکه ترې را مخکې کوو هلته چې مونږ ویل په دنیا کې مثلا 195 countries دي نو there are 195 countries in the world بیا که پاکستان ته راغلو there are 4 provinces in Pakistan there are 50,000 یا ارس نمبر دی colleges in Pakistan there are 50 hospitals in KPK there are او there is کوم چې خبره کوله نو همدغسې دلته مونږ there are there is لګو زه let suppose یو سنټنس لیکم په how much باندې هغه که زه ولیکم چې ग्लास में कितना पानी है
د دې څه مطلب دی په پښتو کې په ګیلاس کې څومره اوبه دي. د ټول ناول به هاو مچ لګو. هاو مچ د هاو مچ څه مطلب دی کتنا کتنا او بیا هاو مچ بیا په دویم نمبر څه شی واټر هاو مچ واټر. دلته به اوس آر دیر نه لګو دلته به اوس ایز دیر لګو. هاو مچ واټر ایز دیر او په څه کې په ګلاس کې هاو مچ واټر ایز دیر ان د ګلاس. Yes, دا مونږ د پرایس لپاره استعمالو. How much is this؟ دا په څو دی؟ ټیک ده؟ که زه ووایم چې مثلا که ووایم چې کوم ځای کې ایس کوم ځای کې ولګېد دا که نه uncountable noun زمونږ څخه همیشه دپاره سینګولر کنسیډر کیږي. که یو ناون وي یو نوم وي او هغه مونږ نشو شمیرلی نو هغه به سینګولر باندې مونږ کنسیډر کوو په رولزو کې. کله چې مونږ په هغې باندې رولز اپلای کوو نو هغه به بیا مونږ سینګولر کنسیډر کوو. ټیک ده؟ بل اگزامپل به داسې وي که زه فرض که ووایم چې یو اگزامپل دی बोरी में कितना आटा है. वैसा मतलब दे बोझे के सुमरा उड़ा दी. बोरी में कितना आटा है. सब लगो द टोल नावल हाउ मच उड़ो द सवाई फ्लावर. हाउ मच फ्लावर is there. How much flour is there in the sack. sack बोझे ته وایي. پلاستیک شاپر ته وایي. چې ته شاپر وایو پلاستیک ته وایي. ټیک ده؟ بل لاست اگزامپل به د دې داسې وي که زه ووایم چې په چایو کې څومره پی دي په چایو کې څومره شوده دي. چای में कितना दूध है. चाय में कितना दूध है څه مطلب دی په چایو کې څومره پی دي شوده دي. د ټولو ناول د دې ټرانسلیټ کولو لپاره د دې سنټنس انګلیش ته د ټرانسلیټ کولو لپاره تاسو د چا نه پوښتنه کوئ انګلیش کې د ټول ناول به څه ولګو هاو مچ کومې مطلب چې دی څومره یا کتنا. هاو مچ milk څه ته وایي شودو ته. how much milk is there. how much milk is there in the tea. څه مطلب یې شو په چایو کې څومره پی دي په چایو کې څومره شوده دي. دغه سایډ هم ولیکو هغه طرف هم ولیکو. یو بل WH ورډ دی how often. د how often مطلب څه شی دی کتنا مرتبه یا کتنا دفعه. how often صحیح ده. د دې په پښتو کې چې مونږ وایو څو کرته څو ځله نو د دې لپاره په انګلیش کې څه شی استعمالیږي یاره how often. د دې ډیفینیشن څه داسې دی یعنی تعارف یې داسې دی how often is used to استعمالیږي ask چې پوښتنه وکړو تپوس وکړو about په باره کې about time. یعنی یو کار دی مونږ چې څنګه وایو ته انګلیش کې دا خبره چې مونږ کله کوو د کرت تپوس کوو مونږ پښتو کې وایو څو کرته د ورځې دا کار کې. انګلیش کې چې کله مونږ دا تپوس کوو مونږ وایو څومره څو ټایمز. پښتو کې مونږ دا خبره کوو څو ټایمز هلته ځې څو ټایمز چیس کې د ورځې نو ټایمز
دا استعمالي کله چې موږ د یو کار د نمبرز په باره کې د ټایم په باره کې خبره کوو چې څومره ځله ته دا کار کې ټیک ده پوه شوې په ډیفینیشن تعریف باندې فار ایگزامپل که زه ووایم چې آپ فتح الله لیٹ سپوز آپ کتنی مرتبہ تو څومره کرتا दिन में झूठ लेट सपोज मिसाल है झूठ बोलते हो अदे څه مطلب دی ته په ورځ کې ته څومره کرتا څومره ځله دروغ وې د دې دپاره یس انګلیش کې how often do you lie in a day? How often do you tell a lie in a day? څه مطلب شو په ورځ کې څومره ځله دروغ وې که زه ووایم چې आप हफ्ते में कितनी मर्तबा बाज़ार जाते हैं تاسو په هفته کې څومره کرتا څومره ځله بازار ته ځئ ټولناول څه شی how often do you we go to बाज़ार how often do you go to बाज़ार او په څومره ټایم کې in a week په هفته کې وده که زه ووایم چې مثلا आप साल में कितनी मरतबा इस्लामाबाद मसलन इस्लामाबाद जाते हो सा मतलब है दे how often do you go to Islamabad in the year? How often do you go to Islamabad in the year? په کال کې څو کرتا اسلام آباد ته ځې ټیک ده په دې باندې پوه شوئ